سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له یوه دورهیي سفر وروسته نن سهار بیرته کابل ته راغی. زلمی خلیلزاد تېره اونۍ د افغانستان د سولې په تړاو کابل ته راغی او تر هغې وروسته پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او قطر ته تللی او داسې راپورونه شته چې ګواکې نوموړي په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم کتلي، خو لا تر اوسه دغه لیدنه په رسمي توګه نه ده تایید شوې. ښاغلی خلیلزاد دنده لري څو د افغانستان د جګړې د پای لپاره حل لاره ومومي او ښکېلې خواوې د سولې په موخه خبرو ته چمتو کړي. له دې سره سم زلمي خلیلزاد کابل ته په رسېدو له ولسمشر غني سره په ګلخانۍ ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي خلیلزاد ولسمشر غني ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه د راپور ورکولو په ترڅ کې وویل امریکا د سولې په برخه کې د افغان حکومت په مشرۍ هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې د دوی هڅې دوام لري. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې ښاغلي غني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له راپور او هلو ځلو په مننې وویل د هر هغه اقدام او هڅو قدرداني کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لامل شي. په لوګر کې د واده په مراسمو کې د یوې چاودنې له امله 4 ولسي وګړي وژل شوي او 2 نور یې ټپیان دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي دغه پیښه تېره شپه د محمد اغې ولسوالۍ په سفید سنګ کلي کې د یوه ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا دغې پیښې د څرنګوالي په اړه د پولیسو پلټنې روانې دي. د کندهار امنیه قمندان وایي پر ډیورن فرضي کرښې د اغزن مزي غځولو ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. جنرال عبدالرازق په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي که د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې وي نو باید له پاکستانیو پوځیانو سره د جګړې پر مهال افغان ځواکونو ته مزاحمت جوړ نه کړي. د ویل ده چې 2 اونۍ مخکې پاکستانیانو د کندهار د سپین بولدک او خورابک ولسوالیو ترمنځ په سرو ساحانو سیمه کې د اغزن مزو د غځولو چارې پیل کړې وې خو په هغه وخت کې د افغان سرحدي ځواکونو لوري مخه ونیول شوه. او د غزني د امنیت ټینګښت په موخه 300 نور تازه دمې سرتیري دغه ولایت ته ورسېدل. دغه سرتیري چې په کابل کې د روزنې دوره پای ته رسېدلې تېره ورځ په غزني ښار کې ځای پر ځای شول. د غزني د والي ویاند وایي د دغو سرتیرو په رارسېدو سره به د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.